لالا اوس دا د بټې ماتې لالا تاولې دا د شوګر دپاره دی شوګر دپاره ښه و دی دا وایي دا د شوګر لپاره دا ګوګان دا شوګر دپاره لالا څنګه شوی خشم دې ختم څه یاره خو لږ ختم شو بس ماتې که دا موږ هرته بادام چې راوش کولو ایسته مې دا دې راوړلو اوس بیا مات کړو دا څه پیدا کوي بل دا په مسجد کې هوارېږي دا بل ماجستان کې پخوا دغه په ماجستان کې دغه هوارېدل اوس نو وایي غالۍ د پلار دا تر غالۍ هم زیات په یخ کې به هوارېدلو دا تاوده هم دي هم پکې دی که د غالۍ دا چې بیا سپین شانجن تولیږي دا د خېږي دا د اوو خانزیانو قبرونه دي لالا ډېر پریشانه دي قبرونه ګرده ونه سره ګډوډ سوي دي لالا ته به نو له راکلې یا دلې یو کور جوړوئ ډېر عمر مخکې ورغلی یم دوی ظالمان دا اوس باغونه پر جوړ ساکشیان یې د عمل ککشیان یې دا د اوو کلو سره ګډ دی هغه نور خوا دې دورې دي مګر زه ته یم ورته ولاړ یم هسې چې څه دوی کوي هغه دې دا کې راوړه دوی کوي هغه دې وچان دا دی اوس لالا چې دی د خپل مسیحان دی اوس اصلي پر دا وطن به اوس تی راګرځي زور ته ما یو شپېته کړم ځکه ما ته دلې راکړه بس زه به بیا انشاءالله د وطن دا اووه کلې خانځای دی دلته درې کلې ادمځای دی څلور کلې دا دې پراته دي دا ادمځي چې دی دا په تفکر تللي دي په دم تللي دي او دا مړي دي دا سره ګډ وډ کړي دي او دا قبرونه یې خراب کړي دي ته وایي لالا له دې اوبه نه راوړي چای کومه دي آباد مردرتو باید دا تاسو ماف کړی دي دا شوګر دپاره دی شوګر دپاره دی دا ته چې دی بیداره ته وایي د لالا څه شی دی زه کوم دا خو لالا ستا پوه خیار دی څنګه ستي نو خو ګوره د په یاري کې خړغوزي راسره دا خبره ده دا ولې دا یاره ول دی بیا وفا سو لالا نو دا خو ګر سره بس وروره جانه بس اسرا یې وکړله د جایداد دپاره زه وغوولم چې ما جایداد یې ګرده لاندې دا اوس وخانځي دا و تا نو ولیدلې وخانځي دي هلکه هغه باندې خبره وه پر هغه باندې هندوانې او دړې پرتې دي تی خو ځای نه معلومېږي دا چې دی دا خبرونه ګرده سره ګډ هله یو خبر کړی نو دا خبرونه چې نور هم دا ما خلک پټ کړي زما دلته خو کړ ځای دا د وخانځي دا د وکړې خانځي اوسېدلی دي پر داسې شاوخوا داسې اووه خانزیان دلې اوسېدل دا اووه خانځي دلته اوسېدل بیا شوه ساعت دا خلګټو په ټیان کې بیا د دا بوره شاله ولاړو درې کلې ادمځي هغه دې هلته پاته سولو د هغو دغه مځکې هم د دوی دي دا ګډې دي زه ناروا نه کوم غاړې م بندې دي مرمه دا ته را ناروا نه کوم فکر چې زما عمل کې راسره لاندې دي و دا مړی هم راکړلي دي دا ادرا هم خرابه کړې ده بس دا خواستو دوی ته کوم چې شریعت مو ورسره کړی دی قانون مو ورسره کړی دی لالا اوس دا د بټې ماتې لالا تاولې دا د شوګر دپاره دی شوګر دپاره ښه دی دا بټې د شوګر دی دا اوس تا د چا وویست دا د شوګر ده دا ډاکټرانو ته پوښتنه وکړه ویډیو هم تېرېدلې ده دا شوګر دوايي چې دا دغه زه به خپل هم به پیرم دا د شوګر بیماري دا ختم کوي لالا خو نو د غرو سړی دی د غرو کې ډېر ګرځي دا شانګرد ور معلوم دی د 2 او د 3 عمر کال عمر دی دا لالا بس زه لپاره زه څلوېښت کاله دا صحیح دی بس دومره کار کوي بس دا صحیح دی دا صحیح و بس خیر یو ګلاسونه به جوړ ګرده ته بیا ور دا سلام علیکم سلام علیکم اغا صاحب دی دا وای دا د شوګر لپاره دا ګوګان بل دا شوګر لپاره دا غیر ډېر خو کول خو کاکا راوستي پالتو کې سره
دا ګونګان شوګر دي ونی کو د مې د پښتورګو درد بس شی باندې دا شی شاید ډاکټر چې په چا ونه شو دا ستاوان کی نه به پیږي یا طریقه غواړي دا کوم غواړي استاد غواړي یا که خلک چې سکی لګوز د مشتي د تاریخ دی د خلکو د خدای شان شي بای شوګر هغه جلا کی سره د شوګر کمی راځي په انسان کې به ستور کوم خو نه نشته کې وره شه صحیح دا ولټ ګردی شان خراب دی یار سړی دا سې شي خوان وګړي پیدا د شوګر علاج دی لا ډیر پریشان نه دي پرېږده الله اے وته دې ویلې نو خو وته به دې پروا چې ولې دا ذکر را کوي ولې دا مونږ هغه وایي یاد کوم هغه وایي دای هغه وایي دای زما یار دی وته خان یې ور را باندې کړی زمانه کې وغه خان را باندې کړی او یا شه دا د خیره را ورسېدل دا وار نه زه د جاجان پهلوان سره په ډاکسن کې رالم ښه خوند یې و په خیر کیمره کې مې چارج نه و د په ډاکسن کې د چارجینګ سیسټم ولو نو ما کیمره چارجوله اوس د لالا وتاک لرالو د لالا وتاک دغه دی دلې بیا د ده زوی سیدي فعالیتونه دا شان یې کرلي دي لالا ولې دلې بوار راسو ویاله ته زما موډ ډېر زیات خراب سولو قبرونه ګرده سره دغه سوی ولای څنګه په تخې را زړولی ماشاءالله دا دی د لالا څنګه سوی ښه شم دي ختم څه یار خو لږ ختم شو بس یو انشاءالله اوس بل ځای ته راورسېد دا د لالا سوی دی ورته وګوره جوړ په خیر څنګه چیز کرلی دا پالیزم کرل هغه صاحب څنګه سوی واش خوند یو دقت ودی نه یا دوی خوند دا کار په زړه سونه راوړسوه بس نو دا دی هغه صاحب ولې نن به راسره ځې ما درځه هماغه سړی ورځ په ځل خو سره ولې هغه ته خدای خپل راځي او دا دی راس ماته که دا موږ ارته بادام چې راوش کولو سمې دا دې راوړلو اوس بیا مات کړو دا د درخت تازه عبدالله تاسو دا بادام دی زما ته که نور تیو های لمسی دی کم لمسی یا دا پیدا چیش؟ باکس را دا غونډې دغه مدره جوړ کړی و هلته ناست و چاکي جګنوم ته لاس وربیر به دا ټایم بیا دی سور شي ډاکټره دا څنګه انګور دا ډېر ښایسته انګور دي سیزن د انګورو نه دی بیا هم ده ونه دا خو داسې اوس تخمونه راغلي دي دا بارني انګور دي اول سر کې پخېږي اوس د دې چې دی سیزن ختم دی اخري دی یو کاټن د 15 سبقه چیږي په نیم کیلو باران نه کېږي لالا تا لګولي باید و دا ما لګولي و څو چړې دي دا ذایقه ول دی بل رقم پنځه چړې دي دا لالا نوي انګور لګولي هغه صاحب څه کوي څنګه نه مې خدا ما د خدای تعالی نعمتونه دي په زړه چې ورته ګورې وربریانیان ولاړ دا ذمهدار دي خدای توفیق ورکړي خدای دې اوبه ورکړي خدای دې نور وچي ښه خوارې رالګ شوي دي پیاز کرل شوي د خدای کول نو دا خوند کوي نو خواري پکار او بالکل څنګه دی عبدالله فن کوي دا ته لږ راوړه د ډېکرې راله هغه صاحب څه کوي څنګه خوند یې وکړ سبحان الله د خدای پاک یم تو قربان سم د ټولګه سره شد کیسه ده خوند یې پر واکسي خوند یې وکړ نه خوند راته او د قدرت قربان دا به تا پاچ کیم لیدلې ته چې دا واتم دا یو ځای په دا خاندې په ډیم باندې ولې خلک راغلي دا نقشه ولا باور تاریخ سبحان الله دا لا نعمتونه د مخلوق تر کې مخلوق کار جوړ چې مخلوق کار جوړ کې بزرګ وای دې چار شی وینه مالا په یاد راځي چار شی ما سترګې لګیږي مالا لا په یاد راځي دا د الله شان دي مخلوق جوړ کړی د الله چې په مخلوق نه دی جوړ کړی ها به شک سبحان الله اخرت کې به ډېر نعمتونه دي به زیات نعمت هغه پټي برابر دی په دا ټانګي
دا سره مسره توس نو یارا وښ جناب هغه ته دا ټول کوله تیم سره وښ نور هم راکړي آی مساجد ته ورکړه ما دې کې راځه ما ته به نور راوخته درته مې دی لږ الوتکه والوزوله د قسمت زموږ د خراب دی وروره چارج لږ کې ولي څه چارج مې کې پاته کړي بیا ورته بل ځای کې ولاړو هلته یې الوزوم دا ورته پښه ده ولاړ کاڼی بیا ورته وچ هغه پښه دا نو جانان وی جاجان پهلوان دلې ښه وطاق جوړ کړی دی بس بیا به له راځو دلې به کړایانې کې کوو دی بم دلې ځان کوي دی بیا دی ځګسه ځان یې کښلی هر ملګری چې راشي موږ خدمت کوو دې چار سړی راشي و د وطن د علاقې سړی او بس دا دی زموږ د وطاق بله ټکانه ده د پیدا شوه د چکر ده ځان ته وتلی ده پر دغه باندې راخي باندې دا خو داسې اسمان دا ورپورته اغا صاحب ورپورته خدا کوي اګون په تار کې وشت